میاشي په ټوله نړۍ کې 3000 خواوشا ډولونه میاشي شتون لري. دا چې میاشي خپل ښکار په تورو شپو کې هم پیدا کوي، نو ستره وجه یې موږ او تاسو خپله یو، ځکه زموږ او ستاسو د بدن بوی او زموږ او ستاسو هغه کاربن ډای اکساید چې اکسیجن نه وروسته له بدن نه باسو میاشي په کیلومترو کې احساس کوي او تر موږ پورې ځان رارسوي. ښځینه میاشي بیا چیچل کوي او د انسانانو وینه څکي، خو برعکس نارینه میاشي بیا لکه زما هیڅ چا سره کار نه لري او یوازې ژوند کوي. ښځینه میاشي چې کله وینه وڅکي نو 2 اونۍ بیا بېغمه او مړې ګرځي. د میاشو د خوښې وینه بیا د B، A او O ګروپونو ده چې هغه ډېر په شوق څکي. دا چې د ملاریا میاشي خطرناک دي، خو تر دې هم خطرناک میاشي بیا د یونان، ایټالیا او فرانسې په بعضې ځنګلونو کې پیدا کیږي.